عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا كاف ها يا عين صاد د هغه رحمت یادونه د چستار رب پر خپل بنده زکریا علی السلام کړی کله چې هغه خپل رب په پټه پټه وباله قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا غار ذکر اے پروردگار زما ان هډو کی کمزوري شوی دی او سر می لډیر زوړ والی نه بل وਹੀ اے پروردگار زه هیڅ کله له تاسو څخه په دعا غوښتنه کې نامراد نه یم پاتې شوی وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا زلزان ورسته د خپل قوم له بدینه ویریږم او زما میرمن شنډه ده نو ما ته په خپل ځانګړي لورینه او داسې وارث را په برخه کړه چې زما وارث هم وي او د یعقوب د کورنۍ میراث هم عمومي او ای پروردګار هغه یو غوره انسان وګرځوه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا جواب ورکړ شو ای زکریا مونږ تاسو دی وهلک زیری درکو چې د هغه نوم به یحیی وي مونږ په دې نامل دینه مخکې هیڅ سړی نه دی پیدا کړی قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زکریا عرض وکړ پروردګار خنو زما به څنګه زوی وشي چې میرمن مې شنډه ده او زه له زړښته وچ شویم قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا جواب ورکړ شو هم داسې به کیږي ستا رب فرمایي چې دا خو زما لپاره یو وړه غوندې خبره ده نګوري چې لدینه مخکې مې څه په داسې حال کې پیدا کړی چې ته هیڅ شی نه وي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا زکریا وویل پروردګار زما لپاره کومه نښانه وټاکه وی فرمایل ستا لپاره نښانه دغه ده چې ته به پرلپسې 3 ورځې له خلکو سره خبرې ونه شې کړای فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا هغه له محراب څخه راووت خپل قوم ته راغی او هغه په اشاره سره هغو ته لارښوونه وکړه چې سهار او ماښام پاکي بیانوي يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا او پر هغه غاګو شو ای یحیی د خدای کتاب ټینګ ونیسه موږ هغه ته په ماشوم توپ کې حکم ورکړ او خپل لوري نه مو هغه ته خواخوږي او سپېڅلتیا ورکړه او هغه خورا پرهیزګار او د خپل مور او پلار حق پیژندونکی و هغه نه زور زیاتی کوونکی و نه سرغړونکی وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام
السلام پر هغه په کومه ورځ چې هغه پیدا شو او په کومه ورځ چې هغه وفات شي او په کومه ورځ چې هغه ژوندی راپاڅول شي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه چې کله هغه د خپلو اړوندو کسانو په بیلیدو ختیځه خوا کې ګوښه شوې وه او پرده یې نیولې وه له هغو نه پټه ناسته وه. په دغه حالت کې موږ هغې ته خپل روح یعنې فرښته ولېږله او هغه د هغې په وړاندې په بشپړه انساني بڼه کې څرګنده شوه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مریم ناڅاپه نارې کړې چې که ته کوم له خدایه وېرېدونکی سړی نو زه له تا نه د رحمان پناه غواړم، ما ته مه رانږدې کېږه. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هغه وویل زه ستا د پروردګار استازی یم او د دې لپاره لېږل شوی یم چې تا ته یو سپېڅلی هلک درکړم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم وویل زما به څنګه هلک وشي چې کله زه کوم بشر لمس کړی قدرې نه یم او نه زه کومه بدکاره ښځه یم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. پرښتې وویله همداسې به کېږي، ستا رب فرمایي چې دغسې کول ما ته ډېر اسانه دي او موږ به دا د دې لپاره وکړو چې هغه هلک د خلکو لپاره یوه نښانه شي او زموږ له لوري یو رحمت او دا کار سرته رسېدونکی دی. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. مریم د دغه ماشوم امیندواره شوه او هغه له دې امیندوارۍ یعنې هلک سره چې په ګېډه کې درلود یو لرې ځای ته لاړه. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بیا د لنګوال کړاو ورباندې د خرما ترېوې ونې لاندې راغی. هغې وویل کاشکې زه له دې نه مخکې مړه وای او نوم نښان مې نه وای پاتې شوی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پرښتې له لاندې هغې ته غږ وکړ ویې ویل مه خفه کېږه، ستا پروردګار تر تا لاندې یوه چینه بهولې ده. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. او ته لږ غوندې د دغې ونې ډډ وخوځوه، پر تا به خوږې ښېرازه خرماوې راتوی شي. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نو وخوره وڅښه او خپلې سترګې په دغه هلک روښانه کړه. بیا که کوم یو انسان دې ولیدو نو ورته ووایه چې ما د رحمان خدای لپاره روژه نظر منلې ده، له دې امله نن به زه له هېڅ چا سره خبرې ونه کړم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. بیا هغه له دې ماشوم سره خپل قوم ته راغله. خلکو وویل ای مریم دا خو تا ستر جرم وکړ. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا.
ای د هارون خورې نه ستا پلار کوم بد سړی و او نه ستا مور کومه بدکاره ښځه وه. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مریم د ماشوم لوري ته اشاره وکړه. خلکو وویل موږ له ده سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم دی. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ماشوم غږ وکړ زه د الله بنده یم. هغه ما ته کتاب راکړ او پیغمبر یې کړم او برکتي یې کړم هر چیرته چې اوسم او د لمانځه او زکات د پابندۍ حکم یې راکړ تر څو پورې چې زه ژوندی اوسم او د خپلې مور د حق ادا کوونکی یې وګرځولم او زه یې سرغړوونکی او بدبخته نه یم ګرځولی. سلام دی پر ما کله چې زه پیدا شوم او کله چې مړ شم او کله چې ژوندی راپاڅول شم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. دغه د مریم د زوی عیسی سرګذشت او دغه د هغه په باب هغه رښتیانۍ خبره چې په هغه کې خلک شک کوي. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. د الله دا کار نه دی چې هغه څوک په زوی ولی ونیسي. هغه پاک ذات دی. هغه چې کله د کومې خبرې فیصله کوي نو وایي چې شه او همغسې کېږي. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. او عیسی ویلي و چې الله زما رب هم دی او ستاسې رب هم نو تاسې د هغه بندګي وکړئ همغه سمه لاره ده. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. خو بیا بېلابېلو ډلو په خپلو منځو کې په اختلاف لاس پورې کړ. نو کوم خلک چې کافر شول د هغو لپاره به هغه وخت د سترې تباهۍ وي چې کله هغوی یوه لویه ورځ وګوري. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. کله چې هغوی زمونږ په وړاندې حاضر وي په هغه ورځ خو به د هغوی غوږونه هم ښه اورېدونکي وي او سترګې به یې هم ښې لیدونکي وي مګر نن دغه ظالمان په څرګنده ګمراهۍ کې اخته دي. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ای محمد صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې چې دوی غافل دي او ایمان نه راوړي دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله فیصله وکړی شي او له پښیمانتیا پرته بله چاره نه وي. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. په پای کې به همدا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیانو وارثان یو او ټول به زموږ لوري ته راوګرځول شي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. او په دې کتاب کې د ابراهیم علیه السلام قصه بیان کړه. بېشکه هغه یو ریښتینی انسان او پیغمبر و. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دوی ته لږ هغه وخت ور یاد کړه چې کله هغه خپل پلار ته وویل چې پلار جانه ته ولې د هغو شیانو عبادت کوې چې نه څه اوري نه څه ویني
او نستا څه کار جوړولی شي؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. پلار جانا ما ته یو داسې علم راغلی دی چې تا ته نه دی راغلی. ته په ما پسې راځه، زه به تا ته سمه لاره وښیم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. پلار جانا ته د شیطان بندگی مه کوه، شیطان خو له رحمان خدای څخه سرغړونکی دی. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. پلار جانا زه ویریږم چې چېرته ته د رحمان خدای په عذاب اخته نشي او د شیطان ملګری شي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. پلار وویل ابراهیمه آیا ته زما له معبودانو څخه اوښتی؟ که ته بیرته راوان نه وړې نو زه به تا سنګسار کړم. ته د تل لپاره له ما څخه بیل شه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراهیم وویل سلام دی تا ته، زه به د خپل رب نه دعا وغواړم چې تا ته بښنه وکړي. زما رب په ما ډېر زیات مهربان دی. وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. زه تاسې هم پرېږدم او هغه هستۍ چې تاسې له خدایه پرته بلئ. زه به خپل رب وبلم، هیله ده چې زه د خپل رب په بلنه نامراده ونه اوسم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نو کله چې هغه له هغو خلکو نه او د هغو له غیر الله معبودانو نه بیل شو، نو موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولاد ورکړ او هر یو مو پیغمبر کړ. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. او هغو ته مو خپل رحمت ور په برخه کړ او هغوی مو ریښتوني نومیالي کړل. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه. هغه یو غوره کړی شوی شخص او استازی پیغمبر و. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. موږ هغه د تور له ښي اړخ نه وباله او د راز په خبرو اترو سره مو نږدېوالی ور په برخه کړ. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. او په خپل مهربانۍ سره مو د هغه ورور هارون پیغمبر وګرځاوه، هغه ته مو د مرستیال په ډول ورکړ. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د اسماعیل یادونه وکړه. هغه په وعده کې ریښتینی و او خاص استازی پیغمبر و. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هغه خپل کورنۍ ته د لمانځه او زکات حکم کاوه او د خپل رب په وړاندې یو غوره انسان. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. او په دې کتاب کې د ادریس یادونه وکړه. هغه یو ریښتونی انسان او یو پیغمبر و
او هغه مونږ لوړ مقام ته خېژولی و. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. دا هغه پیغمبران دي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده د آدم علیه السلام له اولادینه او د هغو خلکو له زوجات څخه چې موږ هغوی له نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې سپاره کړي وو او د ابراهیم علیه السلام له اولادینه او د اسرائیل علیه السلام له اولادینه او دوی له هغو خلکو څخه وو چې موږ ورته لارښوونه وکړه او د هغو حال دا و چې کله به د رحمن خدای آیاتونه ورته اورول کېدل نو د ژړا په حال کې به په سجده پرېوتل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. بیا له هغو وروسته هغه ناکاره خلکو د هغو ځای ونیو چې لمونځ یې ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي یې وکړه نو نږدې ده چې هغوی د ګمراهۍ له عاقبت سره مخامخ شي. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او ښه عمل غوره کړي هغوی به جنت ته ننوځي او د هغو حق به تلف نشي. د هغو لپاره د دایمي استوګنې جنتونه دي چې رحمان خدای له خپلو بندګانو سره د هغو نالیدلې وعده کړې ده او دغه وعده په باوري توګه ترسره کېدونکې ده. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. هلته به هغوی کومه بابیزه خبره وانه سلام به واوري او د هغو روزي به ورته پرله پسې سهار او ماښام ورسیږي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دغه د هغه جنت چې موږ به د هغه وارثان له خپلو بندګانو نه هغه کسانو ګرځو چې تقوا یې غوره کړې ده. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اے محمد صلی الله علیه وسلم پرښتې وایي موږ ستا د رب له حکم نه پرته نه راکوزیږو. څه چې زموږ مخې ته دي او څه چې زموږ شاته دي او څه چې د دې په منځ کې دي د هر څه څښتنه همغه دی او ستا رب هېرونکی نه دی. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هغه د اسمانونو او ځمکې او ټولو هغو شیانو رب دی چې د اسمان او ځمکې ترمنځ دي نو ته د هغه بندګي وکړه او د همغه په بندګۍ باندې کلک اوسه. آیا شته ستا په علم کې کومه هستي د هغه سیال؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. انسان وایي آیا په رښتیا کله چې زه ومرم بیا به ژوندی راویستل شم؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا انسان نور یادوي چې موږ مخکې دی پیدا کړی دی په داسې حال کې چې دی هیڅ شی هم نه و؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم
لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ستا پر رب قسم چې موږ به رومرو دوی ټول او له دوی سره شیطانان هم ایثار راول، بیا به د دوزخ چار چار پیر سر کوزي په ګونډو را حاضر کړو. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. بیا بل هر ډلې نه هغه څوک په بیله توګه راوباسو چې د رحمان خدای په مقابل کې زیات سرکشه شوی. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. بیا په دې باندې موږ ښه پوهېږو چې له هغو نه کوم یو تر ټولو زیات په دوزخ کې د غورځېدو وړ دی. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. له تاسې نه هیڅوک داسې نشته چې دوزخ ته ورتلونکي نه وي. دا خو یوه فیصله شوې خبره ده چې د هغې ترسره کول ستا د رب په غاړه دي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بیا به موږ هغه کسان وژغورو چې په دنیا کې پرهیزګاران او ظالمان به په همغه کې غورځېدلي پرېږدو. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. دوی ته چې کله زموږ روښانه آیاتونه ورول کېږي نو منکران مؤمنانو ته وایي وښایاست زموږ دواړو ډلو نه کومه یوه په ښه حالت کې ده او د چا غونډې زیاتې شانداره دي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. په داسې حال کې چې موږ له دوی نه مخکې څومره داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه یې زیات وسایل درلودل او په ظاهري شان شوکت کې له دوی نه پر مخ تللي وو. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. دوی ته ووایه څوک چې په ګمراهۍ کې اخته کېږي هغه ته رحمان خدای مهلت ورکوي تر دې پورې چې کله دغه راز خلک هغه څه وګوري چې له هغو سره یې وعده شوې ده، که هغه د الله عذاب وي او که د قیامت ساعت، نو بیا هله ورته څرګندېږي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزورې ده. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. د دې پر خلاف کوم کسان چې سمه لاره غوره کوي الله هغو ته د سمې لارې په تګ کې پرمختګ ور په برخه کوي او باقي پاتې کېدونکي نیکۍ ستا د رب په نزد د مکافات او عاقبت په اعتبار سره ډېرې ښې دي. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. آیا تا هغه څوک ولیدي چې زموږ د آیاتونو له منلو نه انکار کوي او وایي چې ما ته خو به مال او اولاد هم داسې راکول کېږي؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. آیا هغه په غیبو خبر شوی دی یا یې له رحمان خدای نه کومه وعده اخیستې ده؟ هېڅکله داسې نه ده. دی چې څه وایي موږ به هغه ولیکو او هغه ته به عذاب لا نور ور زیات کړو. دی چې کوم وسایل او ډله لښکر یادوي هغه ټول به موږ ته پاتې شي او دی به یوازې زموږ په وړاندې حاضر شي. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون
بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا دوی له الله نه پرته خپل څه خدایان نیولي دي تر څو چې هغوی د دوی ملاتړ وي هیڅ ملاتړ به یې نه وي هغوی ټول به د دوی له عبادت نه منکر شي او برعکس د دوی پر خلاف دریځ به ونیسي ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا آیا تا نه دي لیدلي چې موږ د حق دغه منکرانو ته شیطانانو خوشي کړي دي چې دوی په پوره ډول د حق دښمنۍ ته هڅوي ښه نو اوس پر دوی باندې د عذاب نازلېدو لپاره تلوار مه کوه موږ د دوی ورځې شمارو يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا هغه ورځ راتلونکې ده چې موږ پرهیزګاران د میلمنو په څېر د رحمان خدای حضور ته وړاندې کړو او مجرمان به د تږو څارویو په شان د دوزخ لوري ته وشړو لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا په هغه وخت کې به خلک په کوم سپارښت راوړلو قادر نه وي بې له هغه چا څخه چې د رحمان خدای له حضور څخه یې اجازه نامه اخیستې وي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا هغوی وایي چې رحمان خدای څوک په زوی ولی نیولی دی ډېره بابیزه خبره ده چې تاسې جوړه کړې ده نږدې ده چې آسمانونه وچوي ځمکه څیرې شي او غرونه راوغورځېږي په دې خبره چې خلکو د رحمان خدای لپاره د اولاد د شتوالي دعوه وکړه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا د رحمان خدای دا شان نه دی چې هغه څوک زوی ونیسي په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څه دي ټول د هغه حضور ته د بندګانو په حیث وړاندې کېدونکي دي لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هغه په ټولو محیط دی او هغوی شمېرلی دي ټول به د قیامت په ورځ یو یو د هغه په وړاندې حاضر وي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا دا باوري د کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي ډېر ژر به رحمان خدای د هغو لپاره په زړونو کې مینه پیدا کړي بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا نو اے محمد صلی الله علیه وسلم دغه کلام مونږ آسانه کړی دی ستا په ژبه مو د همدې لپاره نازل کړی دی چې ته پرهیزګارانو ته زیری ورکړي او متعصبو خلکو ته اخطار ورکړي وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا لدین مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي نو نن چیرته ته د هغو نښه نښانه مومي یا کوم غږ هم چیرته اوري